السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزانو، نن د ظلم د جبر د هغې کرښې چې یو ځان یو قام یې دوه ټوټې که چې هغې ته د ډیورند د جبر کارغېړنه کرښه وایي، چې موږ نن اول نه منلې او نه یې نن منو او نه به یې بیا ومنو. 29 کاله 129 کاله پوره شو. بدبختي دا ده چې په دغې 100 کاله خو به یې ووایو چې ځه پښتانه په خپلې ژمنې باندې ولاړو، خو دا 29 کاله کې کوم یو داسې پښتون را پاڅېده چې هغوی د دې غږ اوچت که او یا یې دې دپاره ټوپک ته لاس که. نن په هر ډګر په اسلام، په پښتو، په وطن والی، په قام والی، په ملت والی ماین ډېر زیات مشران دي او کشران هم ورپسې دي په سلګونو زره. خو چا د دې غږ اوچت که چې نه یې منو او راځئ چې سره یو شو او د منځه یې ویسو. عزیزانو، تش په ژبه باندې چغې وهل چې نه یې منو، لر او بر یو دی، ځان تېر ایستل دي، قام تېر ایستل دي، راتلونکی چې زمونږ کوم اولادونه دي هغوی تېر ایستل دي. موږ ټول دینی او دنیاوي به ووایم که سره یو نشو او د دې قدم اوچت نه کړو، ډېر ښه وخت دی، یو دیکه غواړي، نو تل به همداسې یو. که بر د اسلام چغې وایي درواغ وایي چې نیمې نړۍ ته مو ماته ورکړه درواغ وایي، او که لر د یووالي او د پښتون د یووالي او د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم باندې چغې وایي او تر کراچۍ غږ رسېږي او تر نړۍ غږ ورسېده درواغ وایي، تر څو پورې چې دغه کرښه د منځه یونسو. نن یې وخت دی د دې فکر وکئ، او هر ځوان چې ډېرې اوچتې اوچتې چغې خو وایي لیکن د دې د وړلو غږ نه کوي او چپه خوله ناست دی، درواغجن دی، درواغ وایي او پوه شه چې مازې د خوند دپاره د ژغورنې غورځنګ سره منډې وهي. دا موږ نه منو، نه به یې ومنو. او که تش په ژبه باندې دا چغې وي چې لر او بر یو دی او د ډیورنګ د کرښې باندې چپ دي او د پنجاب آیین منو او د پنجاب د آیین لاندې ژوند غواړو او د پنجاب او داسې نور مخکې نظم الله مو ښاد و آباد لره، دا زموږ او ستاسې مقصد دی. او که څوک یې نه مني، نه به ځانونه تېر باسو او نه به نور تېر باسو او نه به نو د خپلې انرژیانې په دې باندې مصرفوو چې موږ کومه تمه لرو. ولې چې ډېرو ملګرو موږ ته وویله که تاسو په دې تمه یاستئ نو دا تمه به ځان سره ګور ته ویسئ، موږ د پنجاب د آیین لاندې ژوند غواړو. الله مو ښاد و آباد لره. دا نور د کېدو نه دي او د زغملو هم نه دي. الله دې موږ او تاسې سره یو کړي او یو شوي یو د خیره، خو چې سم یو شو. السلام علیکم ورحمت الله.